बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته فلرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو په نننی کلاس کې وزه تاسو ته ایموجز کوم کله چې په واتس اپ میسنجر انستګرام ټوئیټر وغیرہ باندې موږ یو بل ته کوم قسمه ایموجز لیګو یو بل ته نو د دې څه مطلب دی دا ټول څه وزه تاسو ته په نننی کلاس کې کوم کو چرته تاسو هم زموږ په چینل باندې نو وسنو چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ د خپل کور ماشومان سره خو هم ضرور وګورئ راځي چې خپل نننی کلاس شروع پهلنې ایموجي چې کوم موږ سره کله چې موږ دا یو کس ته ولېږو یا موږ ته راولېږي نو د دې مطلب بدای چې تھینکینګ یعنی د یو څیز باره کې سوچ کول دا بل ایموجیز چې کوم موږ سره راځي د دې مطلب دا دی بلوینګ ا کیس د دې مطلب دا دی کله چې تا نه یو کس لري او ته ورته دا ولېږې نو د دې مطلب دا دی چې ته دغه کس نه لکه د مینې د وجې نه ته ښکل کړي نو دې دپاره به موږ دغه قسمه ایموجیز لیږو یعنې که چېرته تاسو دا راولېږي څوک نو د دې مطلب به دی چې دا کس تا سره مینه کوي او دا غواړي چې تا ښکل کړي ایکسپریشنلیس دا بل چې کوم ایموجي دی نو د دې مطلب دا دی که چېرته تا ته دا یو څوک راولېږي نو تا ته به هغه وایي چې ایکسپریشنلیس مطلب دا دی چې دا چیز زه ایکسپریس کولی نه شم مطلب اظهار یې نه شم کولی دا بل چې کوم ایموجیز موږ ساحري را سره نو د دې مطلب دا دی کله چې تاسو ته یو کس دا درولېږي نو د دې مطلب به دا چې تا دروغ وویلي یعنی ته دروغ وایې نو د دې مطلب دی لاینګ یعنی لاینګ چې کوم دی دا وایي دروغ ته اوس چې موږ سره هینډ کوم ایموجي را سري په دې کې پهلنی دی وکټري یعنی دا دوه ګوتې اوچتې کړي دي او نورې ګوتې راغونډې کړي د دې مطلب دا دی وکټري یعنی که چېرته تا ته څوک دا درولېږي نو د دې مطلب به دی چې کس به وایي چې ما تا نه دا څیز وګټو یعنی زه کامیاب شوم تمز ډاون د دې مطلب دا دی چې زه تاسو په دې کار کې ایګري نه یم که ته چېرته یو کس ته په واتس اپ میسنجر انسټاګرام مې چې دا کار به داسې وکړو او هغه تا ته دا درولېږي نو د دې مطلب به دی چې زه تاسو په دې کې اتفاق نه کوم یعنی زه تاسو ایګري نه یم تمز اپ یعنی د دې مطلب به دی چې ټیک ده که ته چېرته یو کس ته وایې چې دا کار به داسې وکړو هغه درته دا تمز اپ دا څیز درته درولېږي د دې مطلب دا دی چې زه تاسو په دې کار کې ایګري یم لاست کوم ایموجي موږ سره راځي د دې مطلب دا دی لو یو یعنی که چېرته تاسو دا یو کس ته ولېږئ یا تاسو ته درولېږي نو د دې مطلب به دی چې زه تا سره مینه کوم اوس چې کوم ایموجي اف پیپل یعنی د خلکو چې کوم ایموجي دی اوس که چېرته تاسو ته پهلنی چې کوم ایموجي موږ سره راځي د مین یعنی که چېرته تا ته څوک دا درولېږي نو د دې مطلب به دی چې سړی دا بل دویم چې کوم ایموجي موږ سره راځي د دې مطلب به دی چې اومن یعنی دا که چېرته ته چاته ولېږې تا ته څوک ولېږي نو د دې مطلب به دی چې ښځه بیبي دا بل چې کوم ایموجیز دریم نمبر موږ سره راځي د دې مطلب دا دی چې بیبي یعنی ماشوم او لاست چې کوم ایموجي موږ سره راځي د دې مطلب دا دی فری چې کوم دی دا مطلب یو میجیک پاور دی یعنی پښتو کې ورته موږ فری وایي ملګرو دا زمونږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي تر هغې وخته پورې ما له اجازت راکئ ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډیر خیال ساتئ